راونه ځانګړې شوې ده 8 دسمبر ته او په دغه ورځ د افغانستان غیور ملت ته وکولی شول چې هغه کړی جهاد چې دوی شهیدان ورکړل، زحمتونه یې تېر کړل، وږې یې تېرې کړې او خپل جهاد پیروزۍ یا کامیابۍ ته ورسوي. بالکل. او د خپرونې په دې برخه کې له موږ سره میلمه هم قدرمن لیدونکو د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالفتاح احمدزی دی چې دوی سره به هم د جهاد په هکله خبرې اترې لرو چې لومړی دوی ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ. ډېره مننه کوم، خوشحاله اوسه احمدزی صاحب. احمدزی صاحب، په اسلام کې د جهاد په ارزښت په اړه که راته ووایئ چې جهاد څومره مقدس دی په اسلام کې او مسلمانانو باندې تل داسې وختونه راغلي چې دوی باید جهاد وکړي. په کوم وخت کې موږ تاسو کولی شو چې جهاد وکړو او خپل لاسونه رابډ وهو، د غلیم په وړاندې ودرېږو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ويقول صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. هر څه نه مخکې زه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او ستاسو ټولو همکارانو ته او همدارنګه د ملي راډیو ټلویزیون ټولو لیدونکو ته د هېواد دننه او بهر کې خپل نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې ټول مسلمانان سره متفق او متحد اوسیږي او د انشقاق او اختلاف نه دوی لرې اوسیږي، ځکه چې ټول بدبختي او ناخوالې چې منځته راځي ټول د غیر متحد اوسیدلو سره منځته راځي. او الله تعالی په خپل سپېڅلي کتاب کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو لارښوونو کې او سنت کې موږ ته دا په ډاګه کړې ده چې موږ تاسو باید ټول متفق او متحد اوسو. نو ستاسو د پوښتنې په رڼا کې باید ووایو چې جهاد د اسلام یو ستر ستون دی او ډیر ارزښت لري په اسلام کې. او هر کله چې مسلمانان دغه با ارزښته او ډیر مهم کار چې جهاد دی هغه پرېږدي، غلیم او دښمن او د اسلام دښمنان په اسلامي هیوادونو باندې یرغل کوي او هغه د استعمار لاندې راولي. کوم آیت چې موږ تاسو مخکې تلاوت کړ، الله تعالی فرمایي چې تاسو ټول که ځوانان یې که داسې مشران یې، نارینه ښځینه، ټول باید د جهاد پلویان اوسئ. دا هغه وخت کېږي چې جهاد ټولو باندې فرض وي. کله چې فرض شي باید هیڅوک حق نه لري چې د جهاد نه ډډه وکړي. او دغه جهاد څوک اعلانوي او څه وخت اعلانوي؟ دغه د مسلمانانو رهبر، د مسلمانانو سرلښکر کله چې پوه شي چې دښمن هیواد ته راغلی او غواړي چې دغه هیواد د استعمار لاندې راولي، په دې وخت کې ټولو مسلمانانو باندې فرض ده چې جهاد وکړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل خبرو کې وایي چې الجهاد ماض الى یوم القیامه. جهاد تر قیامت ورځه پورې دوام لري. دا داسې نه ده چې یو کال جهاد وکړي بیا یې پرېږدي. تر څو چې شیطان شتون ولري، ژوندی وي، نو جهاد هم ادامه لري. ځکه چې شیطان رټل شوی، شیطان الله تعالی سره یې دغه خبره وکړه چې کله چې ته ما ګمراه کوې او ما دوزخ خواته بیایې، نو زه هم داسې بېغمه نه کښېنم. ستا بندگان، ستا داسې ښه بندګانو ته به زه داسې غلطه لاره ښیم او هغوی به د دوزخ وړ ګرځوم. نو جهاد په اسلام کې ډېر ارزښت لري. کله چې مسلمانان پوه شي چې موږ یرغل لاندې یو، ټولو مسلمانانو باندې فرض ده چې باید جهاد وکړي.
او خپل ولس خپل هیواد ته نجات ورکړي د غلیم او یرغل مخنیوی وکړي. بله مننه. احمدزی صاحب تاسو ورته اشاره وکړه د جهاد په ارزښت باندې هم وغږېدلې او همدارنګه جهاد د چا په وړاندې کیږي او تر څه وخته پورې دوام مومي دا هم تاسو وویلې. اوس غواړم چې تاسو وپوښتمه چې هغه جهاد یا مالي او ځاني جهاد توپیر د نفسي جهاد سره څنګه ده او څنګه کیدلی شي چې ووسي توپیر یې؟ بله ډیره ښه پوښتنه ده. بعضې خلک افغانستان کې ګڼ شمېر مفکورې وجود لري. بعضې خلک دي چې فقط د هغوی برداشت د جهاد نه فقط نفسي جهاد ده او مالی او جسمي جهاد نه هغوی ډډه کوي. بله دغه په اسلام کې نشته. نو اسلام څه وایي؟ اسلام وایي چې هم نفسي جهاد شته او هم مالی او جسمي جهاد شته. که موږ او تاسو وګورو که ټول افغانان ټول اسلامي امت فقط نفسي جهاد ته مخه کړي او مالی او ځاني او جسمي جهاد پرېږدي نو تاسو څه فکر کوئ چې دښمنان به همداسې پرېږدي؟ هر کله داسې نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نفسي جهاد ته اهمیت ورکړی او هم مالی او ځاني جهاد ته ارزښت ورکړی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم که موږ تاسو د هغه سپېڅلي سیرت ته ځیر شو، اولنی مجاهد په تاریخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، ځکه چې اول دعوت شروع کړ، مشرکینو ته دعوت وړاندې کړ. کله چې دعوت ونه منه پس له هغه نه هغوی سره جهاد شروع کړ. او داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه و چې فقط نور تحریک کې جهاد ته او په خپله خیمه کې یا خپل قصر کې کینی او هغه جنه فرمان ورکړي چې تاسو وجنګېږئ او داسې وکړئ او داسې مه کوئ. نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپله په اول کرښه کې د جهاد او د جنگ په میدان کې به شتون درلود. نو داسې ویل کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر د شجاعت او د میړانې او ډېر باتور شخصیت و. نو همدارنګه ټولو خپل پلویانو ته اصحابو کرامو ته یې همدغه درس ورکاوه چې کله چې د جهاد وخت راغی او کله چې تاسو دښمنانو سره مقابل کیږئ د تېښتې لاره مه غوره کوئ. تاسو باید ډېر مقاومت وکئ تر څو چې تاسو بریالي شئ. نو نفسي جهاد هم په اسلام کې شته او مالی او ځاني جهاد هم رسول الله صلی الله علیه وسلم او اسلام هغه ته ډېر ارزښت ورکړی دی. موږ او تاسو نشو کولی چې فقط جسمي جهاد او ځاني جهاد ته اهمیت ورکو، نفسي جهاد ته ارزښت ورنکو. موږ او تاسو که اسلامي امت ډېر یو متخصص ډاکټر ته ضرورت لرو، یو انجینر ته ضرورت لرو، یو ژورنالیست ته ضرورت لرو، یو سیاستوال ته ضرورت لرو او همدارنګه یو تکړه مجاهد ته ضرورت لرو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناګانو کې دې نقطې ته ډېر اشاره کړې ده او الله تعالی فرمایي چې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل. تاسو دښمنانو په مقابل کې باید آمادګي ونیسئ. ما استطعتم څومره چې تاسو توان لرئ. دغه آمادګي په هر ډګر کې کیږي. تنها نظامی آمادګي نشته. نظامی آمادګي باید ولرئ، تربیتی ولرئ، اخلاقی آمادګي ولرئ، د اکاډمي او د علومو د تربیه او تعلیم په ډګر کې باید تاسو آمادګي ولرئ. آمادګي په تمامه معنا باندې. د ټکنالوژي په باره کې تاسو باید آمادګي ولرئ او د دښمن په وړاندې تاسو باید ښه ودرېږئ. نو خلاصه کوو یې چې په اسلام کې هم نفسي جهاد شته چې هغه د نفس سره جهاد ده. الله تعالی فرمایي چې ان النفس لاماره بالسوء. نفس انسان بدو کارو ته امر کوي او موږ او تاسو باید خپل نفس سره مقاومت وکړو او پرېنږدو چې هر شی چې زموږ او نفس او خواهشات غواړي هغه ومنو. که زه داسې پوښتنه وکړم چې د اسلامي امت سرلوړي، د اسلامي امت عزت یا د اسلامي امت کامیابي په څه کې ده او واقعي مجاهد څوک دی؟ چاته ویل کېږي هغه څوک چې هغه واقعي مجاهد وي او واقعا د الله په نزد هغې ته اجرونه ورکړل شي؟ بله، ستاسو سوال دوه برخې لري. یوه برخه یې دغه ده چې واقعي مجاهد څوک ده او د اسلامي امت عزت په څه شي کې ده.
زما په نظر د اسلامي امت عزت او آبرو فقط و فقط د قرآن او سنت په عملي کولو کې ده. قرآن او سنت دا وایي چې کله چې تاسو باندې دښمن او د اسلام دښمنان یرغل کوي، تاسو باید د دې په مخه ودرېږئ، مقاومت وکئ، جهاد وکئ. هغه مه پرېږدئ چې ستاسو هیواد او ستاسو خلکو باندې حاکمیت وکړي. حاکمیت فقط د الله تعالی ته ده. الله تعالی فرمایي چې ان الحکم الا لله. حاکمیت او حکومت فقط د الله تعالی په لاس کې ده. فقط موږ او تاسو باید د الله تعالی حاکمیت ومنو او د نورو حاکمیت ونه منو، ځکه چې موږ او تاسو ټول د الله تعالی بندگان یو. او الله تعالی فرمایي چې ان الحکم الا لله. حکم او حاکمیت او رهبریت فقط د الله تعالی د. موږ او تاسو باید د هغه اوامر ومنو او کوم کارونه چې موږ او تاسو منع کوي هغه پرېږدو. بله. احمد صاحب، او زما د پوښتنې یو سوال پاتې شو چې اصلي مجاهد څوک دی؟ بله، اصلي مجاهد څوک دی؟ وګورئ، ما خو مخکې ویله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی مجاهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. موږ او تاسو چې مجاهد په دې معنا باید تعریف کو چې کوم تعریف چې په اسلام کې مجاهد ته شوی ده هغه باید موږ او تاسو ومنو. زما او د فلانی او د بستانی په کړنو باید ونه ګرځو او هغه ته متوجه ونه اوسېږو. مجاهد هغه څوک ته ویل کېږي چې هغه د الله تعالی د رضا لپاره او د اسلامي حاکمیت لپاره جنګېږي. د هغه هدف نه مالی، د هغه هدف نه دولتي، نه منصبي، نه نوم و نښاني. د هغه هدف فقط واقعي مجاهد همغه ده چې د الله تعالی رضا په پام کې ولري او همدارنګه د شرعي حکومت راوستل، د شریعت حاکمېدل په یو هیواد کې دغه هدف وي. او کله چې اخرنی ټکم زما ستاسو په پوښتنې د پوښتنې په ارتباط باندې همدغه ده چې د قیامت په ورځ الله تعالی څو کسان راولي چې یو یې همدغه شهید و مجاهد ده، یو عالم ده، یو د قرآن کریم قاری ده. دغه کسان راولي، مجاهد ته وایي، شهید ته وایي چې تا څه کړي د دنیا کې، زما د دین لپاره دې څه کړي؟ هغه به وایي چې یا الله، ما خو ستا د دین لپاره ډېر هلې ځلې کړي دي، جهاد مې کړی ده، ځان مې قرباني کړی ده ستا په لاره کې. هغه ته به وایي چې ته دروغ وایي، تا د دې لپاره جهاد کړی و چې ما ته ووایي چې زه مجاهد یم، زه توریالی یم، زه باتور یم، او ستا نوم ټول ځایو کې ثبت شي چې فلانی مجاهد ده، فلانی قهرمان ده، فلانی شهید ده. وایي چې وی دوزخ ته یې واچوه. همدارنګه د قرآن کریم قاری ته وایي تا څه کړي دي؟ هغه به وایي د شپې او د ورځې به ما تلاوت کوو. هغه ته به وایي چې تا د دې لپاره تلاوت کوو چې ته ما ته قاري صاحب دالته کښېنه، بره کښېنه، دا وکښېنه، دا مه کوه، ته هم لاړ شه دوزخ ته لاړ شه. همدارنګه عالم ته وایي تا څه کړي دي؟ هغه به وایي چې یا الله، ما خو ستا د دین لپاره خدمت کړی ده، ستا شریعت مې رسولی دی، دا مې کړي دي. هغه ته به وایي چې ستا هدف دا نه و، زه پوهېږم عالم الغیب والشهاده الله تعالی ده. الله تعالی په ظاهر و باطن دواړو باندې پوهېږي. څه شی چې موږ او تاسو پټوو هغه الله تعالی نه پټېږي. هغه ته به وایي چې تا د دې لپاره علم کړی و، د دین عالم وي چې ټول تا ته عزت درکړي، قدر درکړي، ووایي چې فلانی عالم صاحب ده، مفتي صاحب ده. دغه هدف ده چې و ته هم لاړ شه دوزخ ته لاړ شه. خو خلاصه خبره دغه ده چې واقعي مجاهد همغه ده چې فقط د الله تعالی د رضا لپاره او د شریعت د حاکمېدو لپاره وجنګېږي او د الله د رضا لپاره جنګ. بله. احمد صاحب، زه غواړم چې اوس داسې وپوښتم لکه څنګه چې په 1901 کې مجاهدین راغلل او د هغې وخت نه تر دې وخته پورې تقریبا 40 کاله تېرېږي. تاسو د مجاهدینو جهاد او مقاومت څنګه ارزوئ؟ د دوی دغه جهاد او مقاومت لکه څنګه چې موږ مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړه چې جهاد مالی او ځاني او نفساني دی، دوی کوم ډول جهاد کړی دی؟ آیا درې وړو باندې دی سمبالو که څنګه؟ بله، ډېره ښه پوښتنه ده. مجاهدین د افغانستانو په جهاد کې ټول ولس، د افغانستان ټول ولس مجاهد ولس ده، که هغه نارینه دی او که ښځینه دي او که ځوانان دي
که د لوړو عمرونو خاوندان دي ټولو جهاد کړی دی په یوه پیمانه باندې. نو د افغانستان جهاد هم نفسي جهاد و هم مالی و ځاني جهاد و. نو د افغانستان ولس ټولو په دې مبارک جهاد کې سهم اخیستی، ونډه اخیستې ده. نو الله تعالی هغوی ته بریا ور نصیب کړه او یرغلګر ته یې ډېر په کلکه باندې ماته ورکړه. او دا چې پس له هغه نه څه وشو، هغه د جهاد قصور نه و، هغه د جهاد قصور نه و، هغه د بعضو افرادو ماته وه او د هغوی د ناکامۍ خبره وه. او په دې باره کې د بعضو بهرنیو هیوادونو لاسوهنه هم موږ هغه نه سترګې نشو پټولی چې د هغوی لاسوهنې هم وي. خو دې باندې باید خبره خلاصه کړو چې د افغانستان ولس د روس په مقابل کې په تش لاس باندې او د الله تعالی د زور او ملګرتیا په سره سره هغوی وکول شول چې روس ته شکست ورکړي او خپل ولس ته بریا او استقلال او ډېر داسې استقلال ور وبخي. او موږ او تاسو په تاریخ کې د افغانستان په تاریخ او په د نړۍ په تاریخ کې دا وښودله چې افغانستان د یلغرګرو او د استعمارو هیوادونو چې استعماري افغانستان د هغوی ځای نه ده. او هغوی که هر وختي هر څومره وخت چې تیر شي هغوی د دې هیواد نه کډه کوي او دلته مقاومت نشي کولی. هغه که هر څوک وي، موږ او تاسو که خپل تاریخ راوڅېړو دغه موږ ته جوته کېږي چې یلغرګر په افغانستان کې اصلا نشي پاتې کېدلی. یوه آخري پوښتنه کوم، هغه پوښتنه به داسې وکړم ښاغلی احمدزی چې په همد اوس حالت کې به وکړو مونږ هر وخت چې په ټولنه کې مثال چې یوه قوه په مخ کې وي د هغې تر شا ځوانان وي، د ځوان قشر وي، ځوان قشر په ټولنه کې ښه رول لوبولی شي. که چیرې په ځوانان جهاد کوي او الله پاک هم ویلي چې ستاسو بریا په یووالي کې ده، د ځوانانو یووالی څومره مهم دی؟ که چیرې په خپل منځ کې سره یووالی ونه لري او دوی وایي چې مونږ جهاد کوو، وایي د دوی د جهاد صحیح کېږي او که نه؟ بله، یووالی او اتحاد و اتفاق ته ما مخکې مې اشاره وکړه. موږ او تاسې کې د افغانستان ولس د پاڅون هغه اولنی کال او اولنی پیل د انقلاب او د پاڅون هغه ورځې مد نظر ونیسو، هغوی څو داسې محدود کسانو، محدود ځوانانو، هغه کې د مشران نه وو، هغه فقط څو محدود ځوانانو هغوی سره متحد و متفق شول او هغوی غوښتل چې موږ دغه الهادي او دغه راټپل شوي مفکوره چې د لینین او د مارکس ده، دغه موږ نشو منلی، ځکه چې دغه د افغانستان د خلکو د مفکورې سره تضاد لري. او هغوی چې په کومو مفکوره راغلي ول، هغه ځوانان د جوانان مسلمان په نامه باندې، هغوی د افغانستان ټول وګړي سره د هغوی مفکوره تطابق درلود، یووالی درلود. نو هغوی وشو کولی چې د هغوی د هغه نظام په مقابل کې سره متفق و متحد شي، چې پایله موږ او تاسو ولیدل چې روس او د هغوی پلویانو ته یې ډېر په کلکه باندې ماته ورکړه. نو همدغه ده چې یووالی او اتحاد او وحدت، خصوصا د ځوانانو چې یووالی ولري، هغه د ټولنې په خیر او په فلاح باندې ده. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه دا چې په خپرونه کې له موږ سره خواهش کوم، تاسو نه مننه. خوشحاله اوسئ. موسکا د خپرونې یوه دقیقه پاتې ده، یعنې موږ باید دغه ووایو لکه څنګه چې زموږ د خپرونو دوه میلمنو وویل چې افغانانو په واقعي توګه جهاد وکړ او افغانان هغه څوک دي چې د تاریخ په اوږدو کې که په عامه اصطلاح ووایو هغه لوی لوی قوتونو ته یې ماتې ورکړې ده او دوی د خپل ځان په قربانۍ باندې خپل هیواد، خپله پاکه خاوره او د خپلو وینو په مقابل کې دا خاوره ساتلې ده. خو موږ دا وایو، اوس هم وایو، هغه څوک که غواړي چې په افغانستان باندې د برید یا د افغانستان د لاندې کولو فکر لري، دوی د دغه خوب اوبو ته ووایي. افغانستان ته ننوتل ډېر اسانه کار دی، خو بېرته ترې وتل ډېر مشکله ده. بالکل، دا تاریخ هم ښودلی ده چې افغانستان یا د افغانانو خلق، هغه وګړي چې افغانستان کې اوسېږي، دوی د نړۍ تر ټولو ستر ځواکونه په ګونډو کړي دي او
یوازینۍ د بریالیتوب لاره چې افغانان لري هغه هم ډیره قوي او غښتلې اراده ده چې دوی وطن باندې مین خلک دي او هیڅکله نور ته اجازه نه ورکوي چې راشي په افغانستان باندې یرغل وکړي. او زما د ټولو ځوانانو څخه هیله ده هغه که پښتون دی که تاجک دی که هزاره دی که ازبک دی که هر قوم پورې اړه لري که هر ژبې پورې اړه لري راځئ ځوانانو سره یو شو او د دغه هیواد په آبادۍ د دغه هیواد په خپلواکۍ او د اسلام د سپېڅلي دین په پراختیا کې سره لاسونه ورکړو او خپل هیواد د بریاو او د لوړو پوړیو په لور روان وساتو. بالکل او راځئ چې ټول سره یو ځای شو او د قلم په واسطه باندې جهاد وکړو او نړۍ ته دا وښیو چې افغانان کولی شي چې په خپل علم او پوهه باندې د نړۍ ډېر ستر ځواکونو ته هم په پوهه باندې په علم باندې ماتې ورکړي. بله د ملي تلویزیون قدرمن لیدونکو اوس به د 8 بجو خبرونه وګورو. تر خبرونو وروسته بیا هم زموږ خپرونه تر 9 بجو پورې دوام لري.